د الله رسول فرمای په جهنم کې به څه جهنميان ډېرې چغې وي، ډېرې بغارې وي، ډېرې کوکې وي. دا نور جهنميان به ډېر ځینې تنګ شي چې دا څوک دي واره خدایي موږ په عذاب یو، په جهنم کې یو، په اور سوځل کېږو. دا د کومې خوا پکې راغلی، دا د کومې خوا هغه خپل عذاب یې راکې هېر کړي، د دوی نارو نور په عذاب کړلو. لکه دلته به دا جهنميان وایي په موږ کې خپل عذاب هېر کړي. دا څه عذاب دی؟ پوښتنه به وشي دا څوک دي؟ الله رسول فرمایي دا به هغه کسان دي چې پور یې کړی دی، پور یې اخیستی دی، قرضه یې اخیستې ده، بیا یې چیز کړي دي، بیا یې ادا کړې نه ده، په هغې پسې مړ شو. دا خلک څونه ډېر خلک قرضې واخلي، څوک موټرسایکلان واخلي، څوک موټران واخلي، شوروم والا څه څوک مطلب بینک څه قرضه واخلي، څوک یې د یو ښو خلکو څه واخلي، څوک یې د دوکاندارانو بک پسې ولاړ. د دا خیال دی چې دوکاندار هېر شو، د دې کلي هېر شو. د الله خو نه هېرېږي، حساب په الله را سره کوي. یار صحیح سلوک بالکل دا شی به کوو. یوه انا